د پلازمینې کابل د پلوغشتي سیمه ده. هغه ځای چې پکې نن د افغانستان په کچه تر ځمکې لاندې تر ټولو لوی سوداګریز مرکز پرانیستل شو. هغه پروژه چې چارې یې له 2 کاله وروسته د خوسي برخې او کابل ښاروالۍ له لوري په ګډه بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې پروژه کې 271 میلیون افغانۍ پانګونه شوې او نږدې 15,000 کسانو ته یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. ټاکل شوي عواید یې د کابل ښاروالۍ یو جوړونکي شرکت جیب ته ولېږل شي. دولت او سکتور خصوصي اوږه په اوږه د افغانستان د آبادۍ لپاره په ډېرو محدودو امکاناتو باندې خپل کارونه د زړه د نیته شروع کړي دي او په دې کې برکت الهي دا دی چې په دې کې یو ښه نیت اسلامي نیت موجود دی. دا PPP په جمهوریت کې وزه د دې شاهد یم غټې غټې پروژې امضا شوې مګر هلته فساد و هلته نیت نه و. د کابل ښاروالۍ مرستیال په دې تړاو جوړو شوي مراسمو کې وویل چې ښاروالي د پلازمینې بیا رغونې لپاره لوی پلانونه تر لاس لاندې لري او اوس مهال څه باندې 200 بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي. د نوموړي په خبره دا کار د خلکو او سوداګرو همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي له خصوصي برخې وغوښتل چې په تړونونو کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. هغه غوښتنه چې خصوصي برخې یې له حکومتي ادارو هم لري او له پانګوالو غواړي چې د هیواد په آبادۍ کې په پراخه توګه ونډه واخلي. همکنون بیش از 200 پروژه عمرانی بازسازی در شهر کابل در سطح شهر کابل جریان دارد که هزینه آنها میلیاردها افغانی میباشد و یک اشتغالزایی بسیار کلانی در سطح شهر با پروژه انکشافی شهروانی کابل الحمدلله صورت گرفته است. د سوداګریز مرکز 340 هټۍ لري او تړون یې د 10 کالو لپاره د کابل ښاروالۍ له لوري له جوړونکي شرکت سره شوی. هټۍوال هم تمه لري چې جوړونکی شرکت د انصاف له مخې کرایې ورته وټاکي. د دې سره کابل ښاروالي وایي چې له جوړونکي شرکت سره د تړون له مخې به د هټیو کرایو ته هر 3 کاله وروسته کتنه کیږي.